السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو هیله لرم چې جوړ روغ او د صحت کلمه مو پرتني او تر دې دمه به ښه یاست. دوستانو نن یو ځل بیا تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ وګرځي. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته ښایو چې څنګه په 2023 کال کې د فیسبوک په پروفایل باندې ګارډ ولګوو. نو دوستانو راځئ ویډیو تر پایه راسره وګورئ او ویډیو در سره لایک کړئ. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم زموږ چینل مو که نوي سبسکرایب کړي نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، په څنګ د بیل نښان ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو دمخه تاسو ته در ورسیږي. راځو دوستانو لومړی دغسې کوو چې زما آی ډي تاسو ته ښایم. دلته وګورئ زه کوم ګارد نه لرم، ګارد آپشن دلته هم نشته. نو اوس څنګه کوو؟ راځو لومړی پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلو په پلی سټور کې دلته ورته لیکو کیوي، په دې نوم یو براوزر دی. کله مو چې دا ورته ولیکلو تاسو وګورئ ماته لومړی سرونو کې شته. نو دلته څنګه کړو؟ دا براوزر یې راواړولو. دا براوزر کله چې راواړولو ما د دې براوزر لینک هم تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. نو تاسو به دلته دغه انسټایل کوئ. ما چې کوم دی مخکې نه انسټایل دی یوازې اوپن کوم. نو ما د دې لینک هم تاسو ته درکړی دی. نو تاسو یې له هغه لینک هم ډاونلوډولی شئ، په ډسکرپشن کې موجود دی. تاسو به څنګه وکړئ؟ دلته به دغه فیسبوک ګورئ، د فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې فیسبوک باندې کلیک وکړ دلته به تاسو لومړی خپل آی ډي ورته لوګین کړئ. په کوم آی ډي باندې چې ګارد فالوئ زه هغه آی ډي لوګین کوم. لږ ویډیو سټاپ کوم په دغه ځای. نو دلته ما خپل آی ډي ورته ووهله. اوس په ګو باندې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ دلته زما آی ډي داخله شوه. کله چې زما آی ډي داخله شوه نو اوس زه څنګه کوم؟ په دغه کونج کې په دغه هم آپشن باندې کلیک کوم، بیرته راځم. دلته په سرچ کې بیا راځم ورته لیکم کروم. دلته به تاسو ورته ولیکئ کروم، که څنګه چې په سکرین باندې وینئ کروم ویب سټور. کله مو چې دغه ورته ولیکلو نو تاسو به راشئ په ګو باندې به کلیک وکړئ، سرچ به وکړئ. اوس تاسو ته لومړی آپشن دلته راځي کروم ویب سټور، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ لږ به انتظار شئ. نو تاسو ته یوه صفحه را خلاصیږي. تاسو ته دغه ډول صفحه را خلاصه شوه. نو تاسو به څنګه وکړئ؟ دغه ځای کې به زه درته زوم کوم. دلته سرچ د سټور په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته به څه ورته ولیکئ؟ تاسو سکرین باندې ګورئ. یو منټ دوستانو، فیسبوک دا به تاسو ورته لیکئ پروفایل پکچر. فیسبوک پروفایل پکچر ګارد تاسو په سکرین باندې هم ګورئ. کله مو چې دا ورته ولیکلو نو تاسو به څنګه وکړئ؟ دلته به په ګو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ګو باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته دغسې یو انټرفیس را خلاصیږي. کله چې دا درته را خلاص شو لږ دلته انتظارې کوم. نو کله چې دغه انټرفیس درته را خلاص شو تاسو دغه وینئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. د لومړي یو نه پروفایل پکچر ګارد فور فیسبوک، په دې باندې مو چې کله کلیک وکړ دوستانو نو تاسو به څنګه وکړئ؟ اوس دلته اډ ټو کروم په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته به اوکې ووهئ. اوس را ډاونلوډېږي دوستانو، دلته لږ ورته انتظار کېږو. کله چې دا را ډاونلوډ شو دوستانو، کله چې دغه را ډاونلوډ شو اوس څنګه کوو؟ په دغه 3 ډاټس یا درې ټکو باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ بیرته راځو. کله چې دلته راغلو تاسو دلته وګورئ پروفایل پکچر ګارد آپشن زیات شوی دی. نو په دې باندې کلیک کوو. اوس تاسو ته دغسې یو انټرفیس را خلاص شو. دلته یو ټرن آف دی، بل ټرن آن دی. نو تاسو به څنګه وکړئ؟ په ټرن آن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په ټرن آن باندې کلیک وکړ پروفایل پکچر از ګارډډ، یعنې د فیسبوک پروفایل پکچر څنګه شو؟ ګارډ شو. اوس راځم زه بیرته خپل فیسبوک ته ګورم چې آیا په رښتیا دا ګارډ شوی دی او که نه دی ګارډ شوی. لومړی مې تاسو ته وښوده. نو اوس دلته ګورئ یا ګارد نشته. ښه د څنګه د ریفریش معیار دی. کله چې ریفریش ورکړم نو زما ګارد به فعاله وي. تاسو وګورئ دلته زما ګارد فعاله شو. دوستانو هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. په اخر کې یادونه کوم که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو در سره سبسکرایب یې کړئ تر څو دغسې خوندورې ویډیو مو تر تاسو چمتو کړو او بیا یې درته اپلوډ کړو او ستاسو د استفادې وړ وګرځي. نو تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. الله په امان، ښه وختونه ولرئ.